د کونړ امنیه قومندان فاسوال جمعګل همت رسنیو ته وویل چې لسګونو داعشیانو د مرکز اسداباد اړوند د شګۍ سیمې پر امنیتي پوسته ډلیز برید وکړ چې امنیتي ځواکونو په شا تنبولی دی. نوموړی وایي په دغه نښته کې 10 داعش وسلوال وژل شوي چې د 2 جسدونه د جګړې په میدان کې پاتې دي. د قومندان په خبره په جګړه کې ولسي خلکو او امنیتي ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی او یوازې 2 پولیس برسیرن ټپیان شوي دي. امنیتي مسؤلین وایي له جګړې وروسته یې په سیمه کې د وسلوالو د لټون او ځپلو په موخه چاڼیز عملیات هم پیل کړي دي. برید د داعشي ترورستان د خوا څخه طرح سوی و چې الحمدلله په مجموع کې دوی ته 10 سفر تلفات مړي اوښتي دي چې 2 نفره مړي موږ راګرځولي دي د 2 ملت مختلفو سلاحو او د دوی د تجهیزاتو سره او متبقي نور مړي په د ساحه کې موږ صحابه ټوله کور کړې ده. ساعت سره معاصرې په حالت کې ده. تقریبا 300 پولیس په دې عملیات کې اشتراک لري. ان شاء الله د دوی نور مړي او 4 نفر زخمیان او تقریبا هغه زخمیان کوم چې د دوی مشهور قومندان هم په دې کې شامل دي چې دا هم په دغه ساحه کې زموږ تلاشي هم دا اوس شروع ده. کور په کور په لټره مشروع کړی ده. ان شاء الله چې دا ټول زخمیان او د دوی مړي لاس سره او ان شاء الله اساس معزز مطبوعات په اختیار کې ده. د کونړ امنیتي مسؤلینو په وینا وړمه ورځ هم د بې پیلوټ الوتکې برید کې د دې ولایت د څوکۍ ولسوالۍ دیوګل دره کې د داعش وسلوالې ډلې 15 جنګیالي وژل شوي وو. د چارواکو په خبره برید کې ملکي وګړو ته زیان نه دی اوښتی خو په ولسي جرګه کې د کونړ د خلکو استازی مولوي شهزاده شاهد بیا وایي چې برید په دغه سیمه کې د ولسي خلکو په یوه جرګه شوی چې قربانیان یې عام وګړي دي. دیوګل دره کې بدګوړ کلي کې مربوط یو بانډه کې دا واقع شوې ده. هلته جرګه وه. د جرګې اکثره خلک پاڅېدلي وو او دا خلک چې په حجره کې وو د دې کورونو مشرانو دا مشران د دې ورونه د دې بچي هغه د حکومت سره همکار خلکو اکثره د حکومت په برنامو کې د هغې په تطبیق کې موږ سره ملګري وو. که انتخابات وو، که د معارف پروګرامونو، که د زراعت وو، که د ملي شوراګانې وي، که امنیتي غونډې وي، که د قوم نمایندګي وه د خپل قوم د مجید خان دې کړې ده او دا د دې کورنۍ ده. بې ګناه خلکو، بې دفاع خلکو، حکومت هم مني، ولس هم مني، علما هم مني. دا څومره چې عیني شاهدان دي دا ټول موږ ته دغه لیست راکړی او دا ملکي خلک دي. بده پیښه شوې ده. د کونړ امنیتي چارواکو په وینا په روان لمریز کال کې د قاطع ماموریت په همکارۍ په دې ولایت کې د داعش په مرکزونو 15 هوایي بریدونه ترسره کړي چې شاوخوا 4 تنه پکې وژل شوي دي. قذافي مل انعکاس رادیو تلویزیون کونړ.